الرحمن الرحیم سمیع الله علم یم یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یم د دغه ویډیو لپاره کومه موضوع چې ما ټاکلې ده هغه دا دی چې د قرنطین څخه وروسته کوم کاروبارونو کې خلک کولی شي چې سرمایه ګذاري وکړي یا د لاک ډاون یا قرنطین نه وروسته کوم کاروبارونه کولی شي چې هغوی ښه بازار ولري. ایمون خپل شخصي کوم کاروبار چې دی هغه ټریننګ اکټیویټیز دي، لکه مونږ هغه کوم اداره چې لرو روکیان په هغې کې زیاتره چې دی مونږ ټریننګ اکټیویټیز دي، ریسرچ دی، خو هغه عمده بخش چې دی هغه ټریننګ دی او تاسو پوهیږئ چې ټریننګ اکټیویټیز ځای په ځای ولاړ دي. دویم یې مونږ کوم کاروبار چې دی هغه مکتب دی، لکه آریوب خصوصي لیسه مونږ لرو او آریوب لیسه چې د هغه ورځ نه چې د کرونا لاک ډاون شروع شوی، قرنطین شروع شوی، نو مکتبونه هم رخصت دي، پوهنتونونه هم رخصت دي، ټریننګ اکټیویټیز هم ځای پر ځای ولاړ دي. نو د مارچ 21 تاریخ نه مونږ په کور کې یو، نو کله چې ټریننګ اکټیویټیز ځای په ځای ودرېدل، مکتب هم ځای په ځای ودرېده، نو تل به ما له ځان سره سوچ کوه چې هغه کوم فعالیتونه دي چې یو څوک د قرنطین د ورځو څخه وروسته ورکې سرمایه ګذاري وکړي ترڅو هم بازار ولري او هم تر هغه وخته پورې چې نور عادي ژوند پیلېږي یو ګټه وټه سړی ترلاسه کړی شي. نو دې په اړه ما غوښتل چې معلومات پیدا کړم. نو ډېر زیات ویب سایټونه مې ولیدل، مختلف لکه مختلف یوټیوبرز مې د هغوی ویډیوګانې مې ولیدلې ترڅو پوه شم چې د هغوی ریکمنډیشن څه شی دی. تاسو له یوې خوا څخه قرنطین رامنځته شوی دی، لاک ډاون دی او تر اوسه پورې معلومه نه دی چې تر څومره مودې پورې په افغانستان کې دغه لاک ډاون ادامه پیدا کوي. بل طرف ته چې دی په نړیواله سطحه باندې خلک بې وظیفې شوي دي. برټش ایرویز چې دی په تقریبا 40,000 سټاف چې دی هغوی برطرف کړی دی، قطر ایرویز، امیریټس، دوی زیاترو غټو ایرلاینونو چې دی خپل مامورین چې دی یا شړلي دي یا موقتا چې دی هغوی په کور کې نیولي دي. په بل طرف ته چې دی لکه په امریکا کې د هرو 5 کسانو کې یو سړی چې شوی دی، یو کس بیکاره شوی دی. په انډیا کې له 26 څخه تر 13 سلنې پورې خلک چې دی هغه بیکاره شوي دي. که دغه مونږ راواخلو تقریبا 13 کروړه نفوس کېږي په هندوستان کې. نو اوس سوال دا دی چې د قرنطین څخه وروسته مونږ کوم کاروبارونه رامنځته کولی شو چې هم ښه عاید ولري او هم چې دی ترڅو نورمال ژوند پیلېږي، ښه بازار موندلی شي. یو چې دی سینیټایزیشن دی. سینیټایزیشن سره مثلا مونږ چې یو هغه سینیټایزرز استعمالول، خو باید کوشش وشي چې یوازې په سینیټایزرز کې ډېره زیات سرمایه ګذاري ونه شي، ځکه هر سړی کوشش کوي چې د سینیټایزر مایع چې دی یو ډول نه یو ډول چې شي تولید کړي. کوشش باید وشي چې دلته یو لکه څو محصولات تولید شي. یو طرف نه چې دی سینیټایزرز د لاسونو مینځلو لپاره، دویم یا د لاسونو پاکولو لپاره، دویم چې دی د موبایل او کمپیوټر دې لپاره چې دی سینیټایزر سپریګانې چې دی هغې کې سرمایه ګذاري وشي. د فیس ماسک استعمال دې نه پس چې دی هغه حتمي کېږي. زیاتره کله چې لاک ډاون ختمیږي ملکونه خپلو خلکو ته وایي چې تاسو پس له دې نه باید ماسک وکاروئ، او که څوک ماسک ونه لري هغوی باندې به جریمه راځي. په دغو هیوادونو کې قطر یو ګام له ټولو هیوادونو څخه مخکې تللی دی او هغوی خپل ټولو هیوادوالو ته اعلان کړی دی که چیرته یو کس پس له دې نه راوځي او ماسک ونه لري تر $55,000 پورې به جریمه کېږي. $55,000 پلس هغه د زندان یو موده به هم چې شی کوي هغه به هم تېروي. نو دې نه پس د ماسکونو کاروبار چې دی هغه ډېر زیات پراخېږي. هغه که طبي ماسک دي او هغه چې کور کې جوړ شوي ماسک دي، هر یو ماسک چې دی خلک به یې ډېر زیات چې شی کوي، ډېر زیات به یې استعمالوي، ډېر زیات به یې اخلي، او دا به یو شرط وي د وتلو لپاره، که غواړي بیرون وځي باید ماسک ولري. بل هغه چې دی د کاغذونو استعمال دی. لکه تاسو به لیدلي وي مخکې وختو کې به چې کله مخکې د لاک ډاون نه یا د کرونا نه خلک به چې کله یو چیرته تلل نو هغوی به ځان سره په جیبونو کې تشناب کاغذ ګرځوه، خو له دې نه پس به خلک په جیبونو کې نه یوازې چې تشناب کاغذ ګرځوي بلکې نور زیات کاغذونه به هم له ځان سره ګرځوي. هغه چې دی یا به لامده دسمالونه وي، کاغذي دسمالونه. لکه که چېرته یو سړی سوپر مارکیټ ته ځي نو مخکې له دې نه چې هغه کراچۍ یا ټرالي لاس راونیسي نو باید هغه لاس یې چې دی په یو کاغذ پاک کړي. نو د کاغذونو استعمال به هغه چې شي ډیر شي، خلک به ډیر زیات کاغذ استعمالوي او د کاغذ کاروبار به چې شي یو ډول نه یو ډول پراخه شي.
ټیشو پیپر استعمال به ډیر شي، د لامدو دسمالونو کاغذي دسمالونو استعمال به ډیر شي، ټوایلټ پیپر استعمال به ډیر زیات شي، او څلورم چې دی هغه یو قسم لوی سایز کې کاغذونه چې دي خلک د صفایي لپاره، د دسترخوان لپاره، یا مثلا د ډوډۍ خوړلو نه وروسته کله چې استعمالوي نو دا به په رستورانټونو ته هم حتمي شي. لکه مخکې به د رستورانټونو کې یو دسمال ځوړند و، ټول خلک به چې کله به یې لاسونه ومینځل په هغه دسمال به یې لاسونه شی کول، پاکول. ولې دې نه پس به هغه د غټو دسمالونو استعمال په رستورانټونو کې، په حتی په مکتبونو او پوهنتونونو کې ټوایلټ نه وروسته چې شي، لکه ټوایلټ یا د ټوایلټ د کارولو نه وروسته اجباري شي، یا به خلک کوشش کوي چې دا ډول یو کاغذ ولري تر څو دوی چې شوکي استعمال کړي. بل چې دی هغه د په ځینو ساحاتو کې به د ځینو محصولاتو لپاره به چې وي هغه یو بار مصرف لوښو استعمال چې دی هغه به ډیر زیات شي. لکه مثلا مخکې به خلکو شیشې ګیلاس استعمالوه او دغه شیشې ګیلاس به د یو کس نه بل کس ته بل کس نه بل کس ته سفر کوه. لکه مشخص یو کس به یو ګیلاس نه استعمالوه، نو که په کورنیو کې هم یا مثلا په دفترونو کې هم خلک چې لکه هغه یا به یو اوسپنیز ګیلاس یا به شیشې ګیلاس یا به هغه مګ و، خو دې نه پس به خلک کوشش کوي چې ډیر زیات چې وکړي کاغذي ګیلاسونو ته مخه کړي، هغه یو بار مصرف ګیلاسونو ته مخه کړي. څنګه چې مثلا یو چای وڅښي یا مثلا نوشابه وڅښله، د دویم کس لپاره به هغه چې نه کېږي نه استعمالیږي. نو د یو بار مصرف لوښو استعمال چې دی ممکن دی چې دې نه پس ډیر زیات شي او خلک ورته ډیر زیات پام وکړي. بل چې دی اسنشل ګوډز، هغه محصولات چې هغه مثلا د ژوند لپاره چې دی هغه ډیر زیات مهم دي. مثلا خوراک کباب دی، خلک به دې نه پس زیاتره چې اخلي هغه شیان به اخلي چې هغه ډیر زیات مهم وي. په فیشنیبل آیټمز باندې، هغه فیشني توکو باندې، سټایلي توکو باندې، یا په لګژري توکو باندې به خلک دې نه پس سرمایه ګذاري نه کوي. ولې سرمایه ګذاري نه کوي؟ ځکه چې خلکو مثلا هغه کوم پس اندازه چې و هغه مصرف شو، خلکو کورونو شول، پس اندازونه مصرف شول، قرضونه یې واخیستل. نو د لاکډاون نه وروسته به خلک کوشش کوي چې خپلې قرضې واپس کړي او خپل پس اندازونه چې دي بیرته چې شي یو څه نه یو ډول نه یو ډول هغه چې شي بیرته رامنځته کړي. نو خلک مثلا که زه یو کورتۍ لرم، هغه کورتۍ باندې به گزاره کوم، خو د دویمې کورتۍ د اخیستلو لپاره به هڅه نه کوم. یا که ژمی را روان دی نو هغه زاړه جمپرونه به استعمالوو او ډیرو فیشني یا ارزان جمپر به اخلو چې مقصد هغه ژمی په ښه ډول تیر شي، خو ډیر فیشني جمپرونو پسې به نه ګرځو. نو د فیشني توکو استعمال چې دی دې نه پس کمیږي او خلک چې دی په مهمو محصولاتو باندې چې د ژوند لپاره حیاتي دي په هغوی کې به څه کوي، سرمایه ګذاري کوي یا به پیسې ورباندې مصرفوي. بل داسې دی چې د دوا کاروبار چې دی فارمسي کاروبار چې دی هغه وده مومي. له یوې خوا به د فارمسي کاروبار وده مومي، له بلې خوا څخه خلک به مثلا تاسو وګورئ زیاتره خلک په افغانستان کې بي طرف ته ځي، یا حقوق ولالي یا چې د اداره او تجارت ولالي، خو په د فارمسي طرف ته د خلکو توجه ډیره زیاته کمه ده. او تاسو اوس ولیدل چې بي والا ام بي والا زیاتره په خپل کورونو کې ناستي، حتی ځنې بي وظیفو شوي دي. خو فارمسي چې دی د ټول لاکډاون کې تر ټولو ډیرې زیاتې پیسې چې جوړې کړلې یا ډیرې زیاتې پیسې چې وګټلې هغه د فارمسي والا و. نو د فارمسي ایجوکیشن به دې نه پس ډیر زیات وده مومي او خلک به کوشش کوي چې فارمسي سره تړلي مهارتونه چې شي هغه زده کړي. د دوا کاروبار به چې شي لا به پراخ شي. ځکه اوس مثلا که دې نه پس واکسین هم را روان دی، نو فارمسي شرکتونه به کوشش کوي چې هغه واکسین لکه واخلي او هغه چې دی مثلا عام شي، هغه به خرڅوي، نو په هغې کې به بیا چې کوي دوی بیا پیسې ګټي. نو د فارمسي کاروبار د کرونا د اول نه تر اخره پورې ښه روان و او دې نه پس به هم تر څو پورې چې دا وضعیت نورمل کېږي لا به غوړېږي، لا به پراختیا مومي. بل چې دی میډیکل انجینیرینګ، تاسو به خبر وو چې په هرات کې هغه د هغه جنکۍ چې روبوټیک ټیم وو هغوی یو هغه وینټیلیټر جوړ کړ، خو د وزارت صحت عامې طرف نه هغه وینټیلیټر باندې یو څه انتقاد و، ځکه وزارت صحت عامې ویل چې د میډیکل انجینیرینګ تجربه نه لري، نو دوی د دغه وینټیلیټر سرټیفیکیشن به څه شي وي سخت وي. نو وینټیلیټر که جوړیږي هغه باید د میډیکل انجینیرز لخوا هغه څه شي جوړ شي، ځکه هغوی په ښه ډول د انسان د سږو په اړه معلومات لري، تنفسي سیستم په اړه معلومات لري، هغه فشار چې
د هوا له طریقه چې دی هغه واردېږي هغوی فشار چې دی دقیق سنجولی شي. نو که هغه یوه ډله خلک فقط وچ میډیسن پسې روان دي چې مثلا هغه باید دوی طب ولولي او ډاکټر شي. ولې میډیکل انجینیرینګ ته د خلکو توجه کمه وه. ولې کورونا به پس له دې نه د خلکو توجه میډیکل انجینیرینګ طرف ته چې شي کې ډېر زیات کړي. ټول به خلک به کوشش کوي چې میډیکل انجینیرینګ ولولي په خپل اولادونو باندې تر څو هغوی هغه طبي توکي چې دي هغه طبي توکي تولید کړی شي او موږ د هغه د هیواد په سطحه د میډیکل انجینیرینګ افرادو تعلیم یافته او تحصیل یافته کسانو ته شدید ضرورت لرو چې باید په هیواد کې ولرو تر څو دا ډول وسایل په خپله کور دننه چې شي جوړ شي. بل تاسو ولیدل چې د لاکډاون په دغه ټولې مودې کې د جیم ته د تګ چانس نه و. څوک چا نه شو کولی چې جیم ته لاړ شي. نو پس له دې نه به هم دا چې موږ یوه میاشت 2 میاشتې یا 3 میاشتې کور کې پاتې شولو یا پاتې کېږو نو موږ او د جیم ترمنځ څه شوله فاصله رامنځته شوله. نو کله چې خلک بیرته ستنېږي په هغې باندې به د کارونو فشار وي. تر ناوخته پورې به دوی دفترونو کې کار کوي ځکه ادارات به هڅه کوي چې بزنس ریکوري وکړي. هغه تاوانونه چې کړي دي تر ناوخته پورې دفترونو کې کار وکړي تر څو هغه تاوانونه چې په دفترونو کې د کورونا له وجې رامنځته شوي هغه بیرته چې شی کړي ریکور کړي. نو تر یو څه مودې پورې به بیا خلک وخت نه لري چې هغوی جیم ته لاړ شي. نو چې جیم ته بیا هم چانس نشته دی نو خلک کوشش کوي د جیم سره تړلي وسایل کور لپاره واخلي. خو دا وسایل باید په وړوکي سایز کې وي. لکه مثلا د منډې کوم ماشین چې په جیم کې دی لوی دی د 1.5 متر دی یا مثلا 1 متر او 70 دی کور کې هغومره ځای نشته دی. نو دوی به داسې د منډې ماشین غواړي چې هم وړوکی وي هم چې وي مثلا ارزان وي او هم چې وي لکه ډېر ځای ونه نیسي. نو د فټنس سره تړلي وسایلو کاروبار به چې شي پراخ شي خو په نوي ډول سره. لکه موږ به د فټنس وسایل غواړو خو واړه به یې غواړو په ټیټ قیمت به یې غواړو او د کور لپاره به یې غواړو. بل چې د پیس کنټرول به ډېر زیات عام شي. هر څوک چې په پیس کنټرول کې سرمایه ګزاري وکولی شي هغوی کاروبار به ښه وده وکړي. پیس کنټرول لکه څنګه موږ وایو چې باید که مکتبونه هم شروع کېږي نو مکتبونه چې شروع کېږي شاګردان درسونو لپاره راځي د هغوی سیم باید ضد عفوني شي. که دفترونه شروع کېږي نو دفترونه د ورځې په آخر کې هغه باید ضد عفوني شي تر څو د سبا لپاره هغوی چې شوي تیار شوي وي. او که چېرته حتی ټکسي هغه ټکسي ډرایور به ډېر زیات کامیاب وي یا هغه ټکسي شرکت به ډېر زیات کامیاب وي چې هغه خپل موټر چې دی هغه ډېر زیات ضد عفوني کوي. یا که هغه ته سوارلی پیدا کېږي نو سوارلی به ورته وایي چې که موټر د ضد عفوني وي پاک وي زه به ورکې کېنم او که ضد عفوني نه وي زه به نه ورکې کېنم. نو د کار واشنګ د مکتبونو ضد عفوني کول د دفترونو ضد عفوني کول دا کاروبار به چې شي پراخ شي. او بل خلک به کوشش کوي چې خپل کورونه هفته کې یو ځل یا په میاشت کې 2 ځلې یا په مثلا 3 میاشتو کې څو ځلې چې شي کې ضد عفوني کوي. نو دا کاروبار هم کولی شي چې ښه عاید ولري ښه ګټه ولري. بل چې دی آنلاین سیلینګ که تاسو په افغانستان کې وګورئ اوس ماشاءالله دومره زیات پراخه شوی دی. که چېرته تاسو 15 د آنلاین سیلینګ فیسبوکي صفحې تاسو لایک کړئ 25 نور درته ریفر کېږي چې دام لایکه. آنلاین سیلینګ ډېرېږي ځکه خلک وایي چې دې په ځای چې زه بازار ته لاړ شم سبزي واخلم د کور لپاره چې دی هغه ضروري مواد واخلم یو څو روپۍ به اضافه ورکړم خو دغه جنس چې دی تر کور دروازې پورې راورسېږي. ځکه یو دا دی چې زه به هغه د مشکل نه چې شوم په امان وم. بل چې دی هغه بازار ته ګڼه ګوڼه هغه سوشل ډسټنس لانجه دې نه به چې شوم دې نه به خلاص وم. بس 15 روپۍ اضافه ورکوم خو جنس چې دی هغه باید تر کوره پورې راشي. خو په دغه کاروبار کې چې دی څوک چې کوي باید یو څه مطالعه وکړي ځکه په دې باندې د خلکو باور په چې دی ډېر زیات کمزوری دی. بل قیمتونه یې ډېر زیات اوچت دي. باید خپل قیمتونو باندې چې دی هغوی دوباره فکر وکړي. او بل درېیمه خبر دا ده چې سوشل اویرنس وکړي ځکه خلک چې دی دغه آنلاین کاروبار باندې چې دی ډېر زیات ایمان او عقیده نه لري. دوی اوس هم غواړي چې مخامخ خپله جنس وګوري دکاندار ته ورشي په خپله خوښه انتخاب کې خلطې کې واچوي او پیسې ورکړي.
او تر ټولو ډیر زیات مهم چې زه غواړم توصیه وکړم هغه چې دی چې خپل اولادونو باندې که سرمایه گذاري کوي په تحصیلي برخه کې پس له دې نه چې دی هغوی نه د ټکنالوژي شخصیت جوړ کړي ټکنالوژیست کوي لکه میک دم ټیک ګایز مطلب دا دی چې په هغوی باندې کمپیوټر ساينس ولولئ کمپیوټر ساينس او دا ډیر زیات ضروری دی چې اولادونه چې شي زده کړي پس له دې نه کمپیوټر ساينس او بل مکتبونو کې باید د کمپیوټر ریلیټډ مضامین چې شي هغه ډیر زیات شي یعنی که تاسو اولادونه مکتب ته لیږئ وګورئ هغه مکتب ته ولګئ چې په هغوی کې د کمپیوټر برخه چې دی ډیر زیات کوي تاسو وګورئ په دغه څو کلونو کې افغانستان کې مکتبونه په دې باندې زیات خپل هغه اعلانات چې کوي وایي چې ما مکتب انګلیش میډیم دی دلته انګلیسي درس ورکول کیږي خو پس له دې نه تاسو باید خپل اولادونه هغه مکتب ته ولګئ چې هلته د کمپیوټر مضامین چې وي ډیر زیات وي یا کمپیوټر چې دی ډیر زیات تدریس کیږي ټول شرکتونه چې دي هغوی ولاړ دي مثلا هوایي شرکتونه ولاړ دي د رستورانټونه بند دي مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند دي خو یوازینی شرکتونه چې هغه د کاروبار روان دي هغه د ټکنالوژي شرکتونه دي فیسبوک خپل کاروبار روان دی امازون چې دی هغه د کاروبار $1 بلیون نور هم ډیر زیات وګټل په انډیا مثال کې ورکو فلپکارټ چې دی هغه د ښه کاروبار چې دی په دراس کې روان دی او ډېرې پیسې ګټي او بل تاسو وګورئ یو نوی سافټویر خلکو ته معرفي شو زوم په نامه نن سبا که هغه کانفرنسینګ کیږي هغه میټینګ کیږي آنلاین ټریننګونه کیږي آنلاین درسونه ورکول کیږي ټول د چې مخې کیږي د زوم له طریقې کیږي او زوم د یو هوایي شرکت څخه ډېرې زیاتې پیسې په دغه موده کې وګټلې نو توصیه څه شی توصیه دا دی چې دې نه پس باید خلک سوشل میډیا مینجمنت زده کړي سوشل میډیا مینجمنت په فیسبوک کې په انسټاګرام کې په یوټیوب کې همداسې په نورو اجتماعي په ټویټر کې په لینکډین کې کنټنټس محتویات سره کوم ډیزاین کړو کاپی رائټینګ څنګه دی په څه ډول کیږي دا ډول مهارتونه سره باید چې کی رزه کړي بل ډیجیټل مارکیټینګ ته خل باید مخه کی په افغانستان کې ډیجیټل مارکیټینګ هم مثلا ډیر عادي نیولې ده فیسبوک لپاره خپل صفحې چې کیږي سپانسر کوي او هغه چې دی یا کله ښه او کله خراب او هغه ټارګټ چې دوی د ځان لپاره د دغه اعلان د سپانسرشپ له لارې ټاکلی وي هغه ټارګټ چې دی بیا هم دوی نشي اچیو کولی ځکه مسلکي کسان د ډیجیټل مارکیټینګ شاته نه دي ناست او ډیجیټل مارکیټینګ کې ډیر زیات خلک چې دی هغه کم پوهیږي یو مضمون چې په پوهنتونونو کې مخکې ورته ډیره زیاته توجه نه کېدله سپیشلی په بی بی او ام بی کې هغه ای کامرس او استاد به هم ځان ترې تېراوه او کوم استاد چې درس ورکوه هغه خپله بیچاره ورکې کم پوهېده نو دې نه پس به ای کامرس مضمون چې دی هغه ډیر زیات دلچسپ وي د شاګردانو لپاره یا د محصلینو لپاره او دوی به ډیر زیات کوشش کوي چې ای کامرس مضمون ته د نورو مضامینو په پرتله ډیر زیات څه ورکړي وخت ورکړي بل چې دی ویډیو ایډیټینګ همدا تاسو اوس وګورئ موږ چې خپل یوټیوب چینل لپاره تر اوسه 10 ویډیوګانې جوړې کړې دي خو هغه عمره مسلکي نه دي چې څومره موږ توقع لرو موږ فقط ډیرو ابتدایي وسایلو څخه استفاده کوو چې فقط خپل چینل چې کو وچلو خو دې نه پس چې دی هغه مختلف ادارې به ویډیوګانې جوړوي ویډیویز پیغامونه به جوړوي ویډیویي اعلانات به جوړوي نو یو مسلکي کس ته ضرورت لري چې هغوی ویډیوګانې چې کی ایډیټ کړي او بل چې دی هغه ګرافیکس ډیزاینینګ دی ګرافیکس ډیزاینینګ چې دی دا ډیر زیات ضروری دی او ډیر زیات بازار موندلی شي بل چې دی ویب سایټ ډیولپمنټ دی هر کاروبار چې دی نه پس هغه پیلیږي هغوی جدي توجه به په دې باندې وي چې هغوی خپل ویب سایټ ولري مخکې ویب سایټ ډیولپمنټ ته ډېره زیاته توجه نه کېدله ډېر زیات پام نه کېده ولې دې نه پس دا چې شوی دی حتمي شوی دی بل سایبر سیکیورټي کورسونه باید خلک ولولي سایبر سیکیورټي سکلز باید ترلاسه کړي ځکه چې ټکنالوژي چې عام شوله سیکیورټي مسایل هم رامنځته کېږي چې سیکیورټي مسایل رامنځته کېږي نو باید موږ د سایبر سیکیورټي پروفیشنلز او مسلکي خلک چې کو ولرو بل اپلیکیشن ډیولپمنټ دی اپلیکیشن ډیولپمنټ چې دی هغه ډیر زیات عام کېږي دې نه پس
هر کاروبار چې د خپل کاروبار د ودې لپاره ویب سایټ ته ضرورت لري، ویډیو ډیزاینینګ ته ضرورت لري، گرافیکس ډیزاینینګ ته ضرورت لري، ډیجیټل مارکیټینګ ته ضرورت لري، سوشل میډیا مانجمنت ته ضرورت لري. د هغې څنګ کې هغوی چې د ګرافیکس اپلیکیشن ډیولپمنٹ ته ضرورت لري چې هغوی د خپل کاروبارونو لپاره اپلیکیشنونه جوړ کړي ترڅو خلک د هغې له لارې چې د آرډر ورکړي، د هغې له لارې چې د شرکت چې د آرډر ترلاسه کړي او یعنی خپل هغه مشتریانو سره چې شي کې رابطه یې رامنځته کړي. بل چې دی گیمز یو شي هغه کسانو چې په انټرنیټ باندې باور نه درلوده، په ډیجیټل دنیا باندې باور نه درلوده، کورونا هغوی په دې باندې یقیني کړل چې آنلاین دنیا وجود لري او ډېر زیاته ضروري دی. آنلاین گیمونو بازار ډېر زیات ښه و په دغه پیریود کې. مثلا هغه ټایز او دا شیان چې مخکې به خلکو اخیستل، ولې دا چې خلکو بازار ته د تګ اجازه نه درلودله نو خپل ماشومان یې په چیز کې مصروف کړي وو، آنلاین گیمز کې مصروف کړي وو. نو که تاسو خپل لورګانې لرئ یا مثلا سامان لرئ، هغوی لپاره توصیه دا ده چې هغوی گیم ډیولپمنټ کې ځانونه ورسوي، ویب سایټ ډیولپمنټ کې ځانونه ورسوي، په سوشل میډیا مانجمنټ کې ځانونه ورسوي. یعنی هغه باید د آی ټي متخصص له ځان څخه چې شي متخصص له ځان څخه باید جوړ کړي. لسم کاروبار چې باید ورته توجه وشي هغه آنلاین ټیچینګ دی. آنلاین ټیچینګ، آنلاین ټرینینګ. آنلاین ټیچینګ، آنلاین ټرینینګ یې دې نه پس چې شي کوي ډېر زیات بازار مومي. مونږ په روکیان کې همدا د روژې په میاشت کې تقریبا 15 ایونټ وکړل. په هر ایونټ کې د 10 نه تر 40 کسانو برخه اخیستله. نو تقریبا د 1.5 څخه تر 200 کسانو مونږ فقط په یوې میاشت کې ټرین کړل. نو که ایتا زړه غواړي یا نه غواړي په د جنوبي آسیا کې چې هغه مثلا هندوستان دی، پاکستان دی، سریلانکا دی، خلکو یعنی یو قسم هغه زړه کېږي چې هغه باید فزیکي ډول سیم ته لاړ شي، سیم کې کېني، استاد ورته ودرېږي، تشریح ورکړي. ځکه دوی وایي یاره خوند نه کوي چې استاد چې دی مخامخ درته ولاړ وي، هغه به خوند کوي چې استاد مخامخ درته ولاړ وي. دا آنلاین چې دی دا ولاکه خوند کوي. آنلاین ایجوکیشن باندې د افغانستان د تحصیلاتو وزارت هم باور نه درلوده او هغه اسناد نه منل چې هغه خلکو د آنلاین یا ډیسټنس لرنینګ له طریقه حاصل کړي وو. ولې دوی په خپله مجبور شول چې د شاګردانو تدریس د آنلاین له طریقه چې کې مخته یوسي. نو هغه کسان چې په آنلاین ایجوکیشن باندې بې باوره وو هغه باوري شول چې آنلاین ایجوکیشن چې دی ممکن دی او د سم غونډې چې دی شاګردان کولی شي چې هغه چې کړي پارټیسیپیټري انګیجمنټ سړی وکولی شي. دا دو طرفه مثلا یو ډله به آنلاین ایجوکیشن ترلاسه کوي او بل ډله به آنلاین ایجوکیشن چې کوي تدریسوي. نو هغه کسان چې آنلاین ایجوکیشن تدریسوي هغوی لپاره زه یو ویب سایټ ریکمند کوم چې دوی کولی شي د دغه ویب سایټ له طریقه خپل ځانونه هلته راجستر کړي. هلته دوی کولی شي چې انګلیسي درس ورکړي، جاپاني درس ورکړي، چینایي درس ورکړي، جرمني درس ورکړي، روسي درس ورکړي. په هر یوې ژبې کې چې پوهېږي تاسو کولی شئ هلته ځان د استاد په حیث باندې راجستر کړئ، خپل فیس چې دی د هغه ویب سایټ له طریقه وټاکئ او خلک به تاسو ته څه شی کوي لکه راځي به او تاسو به فیس یا میاشتنی یا هفتهوار یا چې دی هغه مودې لپاره چې تاسو تدریس کوئ درکوي. نو دغه ویب سایټ چې دی تاسو کولی شئ لاندې ایمون په دغه سب ټایټل کې دلته وګورئ چې دا کوم ویب سایټ دی. بل د پروجیکټ مانجمنټ لپاره مثلا په کورونو کې کار کول WFH ورک فرام هوم دا ډیر زیات عام شي. ځکه په دفترونو کې به کراوډ دې نه پس کم وي. دفترونو کوشش کوي چې مامورین ته وایي چې انډیواله ته په کور کې کار کوه. حتی ګوګل، فیسبوک دوی ټول خپل مامورینو ته ویلي چې تر 2021 تر اولو میاشتو پورې تاسو به د کورونو نه کار کوئ. هغوی ته انټرنیټ ورکړئ، انټرنیټ فیسیلیټي شته دی، کارونه ورکول کېږي او د کورونو نه خلک چې کوي کار کوي. د کورونو څخه خلک کار کوي خو دوی مانیټرینګ چې دی هغه ضرورت دی چې هغوی څرنګه موږ وکولی شو چې دوی خپل کورونو کې مانیټر کړو چې آیا دوی کار کوي او که نه کوي. تاسو لاندې سب ټایټل کې دغه ویب سایټ لیدلی شئ. دغه ویب سایټ چې دی په هر 10 دقیقو کې تاسو د مامورینو هغه سکرین
چې دی له تاسو سره شریکوي د هغوی فوټو تاسو سره لیږي چې اوس یې تاسو مامور چې دی په څه شي کې بوخت دی. نو هغه دی هغه کوم نظارت څخه چې خلکو ویره درلودله چې مامورین مې کور کې کار کوي کور کې کار نه کوي هغې ته هم چې دی درته حل لاره راویستله. نو دغه کوم کاروبارونه چې ما ذکر کړل دا به د لاکډاون څخه وروسته ښه بازار مومي که چا ورکې سرمایه‌ګذاري وکړله نو هغوی به چې وي ګټونکي وي. ډېره زیاته مننه که ویډیو مو خوښه شوې وي نو کمنټ وکړئ لایک یې کړئ او له نورو سره یې شریکه کړئ.